أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنځه درشم نمبر د سورې جاثیه دویم باب د سورې شروع دي چې بده کې څنګه الله عقلي دلایل د الله توحید شروع کړی دی چې ای خلکو دی او الله اطاعت بندگی په کار دا وجدا چې کارونه څنګه الله کړی دی او د ځمکه اسمان الله دې لپاره پیدا کړی چې د الله اطاعت او بندگی دی وشي. کوم انسانان چې هر قیامت نه منکرین او پاغي باندې تفصیلی رد استدلال کې دا خبره ذکر کوله چې شرط قیامت رښتینی او حق نظم پلار او نکاح روچت کوي به موږ ومنو. الله رب العزت جواب وکړ د جواب حاصل لا چې د خپلارو نکره پیدا نو دغه زورور الله پیدا کړ د به بیم پیدا کی زګې دې زورور ذات طاقت شته. اکثر خلک الله ویني پویږي به دوه قسم انسانان ذکر کړ چې بعض خلک په دنیا کې د قران او سنت تابعداري کوي چې انسانان بل الله جنت ته بوځي او کوم خلک چې د قران په دشمنی کې واقع دي الله مجرمین دي رب جهنم لبوسي. اول جماعت کې ځان راولي دویم نه ځان ساتي. پنځه درشم برایت کې دوه وجې ذکر کړي چې داخله په جهنم کې همیشه ولې پاتې شو. یو وجدا چې د الله آیاتونه یعنی قران او سنت حسون درې پورې ټوکی کول او اسې محمل غړل چر د اضافه خلکو د اوسګار خلکو کار دا غړو. یې په بل تعبیر باندې د خپل د دنیا او د آخرت کامیابی په قران او سنت کې نه غړل بلکې د شاقیده او نظریه لرله چې دا چرته په نور وضعي قوانینو کې دا د اسیو زوړ دین دی او منسوخ شوی دی او دمو وجدا الله د خلق د دنیا په لالچ کې راغلی او چې ایسه دنیا دومره بد مسکړی و چې الله او رسول ته دی د استلی او په بل تر باندې روان و. بزمو شاو خبره هغه د دنیا په بیرغبته کې شروع و چې ډیر مثالونه علماء ذکر کړي او د تشریح شو یوسف مثالونه نور د فهم د پاره. د دنیا د ژوند مثال د څه دی لکه په یو ځای کې چې رڼا ولګيږي او ژمن دی نو باز خلک د رڼا نه پیدم اوچته کې او د قشن ځانم په ګرم کې خو دې اور لزان ډیر نور نشدي کوي وجدا وې کور نشدي شم سوځما او باز د شي خلک دي چې هغه کړ د رڼا وګوري نو بس اس ور د لیونی شي په ورو دانګي ځانم په وسوځي او ارس ګډوډ شي. رسول الله یو مثال ذکر کړی دی وی تاسو زمونه دی ور لغورځوي او تاسو منع کوم. کوم انسانان چې هغه دنیا د شي استعمال کې چې اسی په دته اوچته کې او ځان په ګرم کې نور الله او رسول راځي کې د خلکو مزه وکړي او چې ځان په اوجل او ځان په مړ کې ځان په روغ ورځو دې سړي ځان د شکو لکه هغه پتنګ چې د اور منځ ځان ورواچي لذت مونږ خصو خوند مونږ خصو او ځان برباد کی. بل مثال علماء دا ذکر کړي او سړی د هغه په ځای کې ډېر ښه مزیدار بلډینګونه بنگلې جوړې کړي دي قسمه قسم چمنونه لیکن یو سړی په دې ځای کې راغی او आवाज وکړي چې ای خلکو العدو دشمن را روان دی او ساسو د ارس ګره تخریبي یو بل ځل ځان ورسوي چې هغه تعمیرونه دې نه ډېر وشتي او ډېر قیمتي دي. نو کوم سړی چې اعلان کوونکې خبره اومنه لو دا بلډینګونه پرې خو د نور بلډینګونو له منډه کړه الته بس موږ الله ډېر قیمتي بلډینګونه ورکړي د جنت ولیکم انسانان چې هغه په دې باندې دوکه شو چې او هو دا خو له موږ ځان له جوړ کړی دی او بل بیا وی یا بنې دا اش دروغ دي چې دا سړی لګی دی او په دې تعمیراتو کې د ځان له قرار ونی او برقرار شو سو خروسه دشمن راغی اسره تعمیري مرده دل کې او د مړ را مړ کې نو دی انسان تاوان وکي او هغه انسان ګټه وکړي چې د اعلان کوونکې خبره اومنه لوزان ورسو. موږ تاسو په دنیا کې آبادی کړی دا محمد رسول الله راغی عليه الصلاه والسلام او موږ ته ویلي چې كونوا ابناء الاخره ولا تكونوا ابناء الدنيا. اے خلکو د اخرت ځامن ځان جوړ کړي د دنیا ځامن ځان ما جوړوي. د دنیا ګوره وجني کوم انسان چې محمد رسول الله خبره ومنه له اق دنیا خپل کړه او الته تعمیرونو بلډینګونو جوړ کړه نو هغه سړي ګټه وکړه د دنیا برابر شو واغم او کوم سړي چې د دنیا په دلالت کې لاندې وته او د رسول الله خبره دومره مهمه ونه غنل او اسی دروغ او غب شپ وګڼو نو ویل چې بس دغه دنیا او مزید او لذتونه دي
مصیبت او وفات او مرګ شي بس تاوان سره مخ شو حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمای عليه الصلاه والسلام کله چې رب العالمین یو بنده اراده د خیر وکي وي د دنیا نه د شي منکې او ساتي لکه تاسو یو مریض د اوبونه منکوي زموته مریض نه جوړاله او هغه وبغړي لیکن ډاکټران دا خبره کوي چې لکه د اوبو ضرر ورکې نو هغه ډیر پرې دونه کې خومنګ منکو د دنیا من وجني من تلف کوي محمد رسول الله زموږ تسلی لپاره دا خبره وکړه چې بده باندې خپکیږي ما چې کم سړی د رسول الله په خبره باندې زړه تسلی نو ورکې او دا و چې بس مال دنیا او دنیا د انسان ځان برباد کی شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمای مولا قاری حنفی عالم دی مرقات کړي کې ابن تیمیه رحمه الله ابن قیم بارک وهما من اولیاء هذه الامه شیخ الاسلام ابن تیمیه او شیخ الاسلام ابن قیم د دې امت د لوی اولیاء ولدي دا خبره زموږ استاد د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ یو قوي عالم کړي دا اجي باز انسان پیدا شي د خلکو برېزین کې ګډوډي پیدا کی چې لکه دغه ابن تیمیه او دغه ابن قیم دا مجسمه دي او دا خراب خلک دي کله چې تاتر په مسلمانانو باندې حمله وکړه د دوړو د امت مسلمه قیادت کو لکه اوس یو خصلیبین دی او بلغه اسلام ضامن دي عقد اسلام ضامن چې څه شهیدان دي او څه ژوند دي دشمنی په قسم نمونه باندې بدنامي دغه اسلام دشمنانو د دوړه ډیر په بدنامو باندې بدناموله لیکن چې کوم انسان کې بصیرت هغه به دوی خبره باندې پوي نو مولا قاری صاحب څنګه فرمایي د مرقات مصنفه د مشکات شارحه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسلک د شو قوي عالم درګر سپینغر هغه فرمایي چې من اولیاء هذه الامه د دوړ علما د دې امت اولیاء دي او رسول الله فرمایي الله رب العزت فرمایلی دي چې کوم سره زما د اولیاء سره دښمنی وکي وي دي انسان لما اعلان د دښمنی دی بدی چې بشر اخلاص کړه زمنګ د الله دښمنی سره رااله اولیاء بارک مخکې ویل شي و حدیث کې رسول الله فرمایي امام التبری نقل کړی دی اق انسانان د ازار او ذکر الله چې کله او ولیدل شي سړي الله یادی اې دې علماء کتابونه چې انسان کله مطالعه کوي 40 غنټې دا خوري کې جسمنګ ټوله توجه الله لواړي الله او الله د رسول عظمت چرته به بل خبره ته وانه وري لیکن د شي هیڅ نشي ویل چې کوم خبره دوی کړي دا به ټوله حق ای امام مالک شه فرمایي د ارچه په خبره کې رښتیا او دروغ شته الا مگر محمد رسول الله یاد کې د قبر والا چې دغه په خبره کې ټول رښتیا دي نور انسان د کمیزه ته تکیک من بر دې خلکو کمیزه ته اغلب بر قران او سنت باندې به تلو ځکه موږ سوچ دین قران او سنت د ارچه خبره په دې باندې تلو کدی سره شرط برابر او اغلب به برابر نه وس الله دې بیرحم وکي موږ به مکلف نه یو نو دی ابن قیم رحمه الله فرمایلی دی وکم سړی چې آخرت مقصد وګرځي د دنیا خپل په لار کې روانه ده ولیکم انسان چې هغه دنیا مقصد وګرځي کې دې چې زمونږ الله دنیا ورنه کې او آخرت فیضان له خپل برباد کی تلفږي لری کې یو بل مثال علماء دا ذکر کړی دی یو سړی دی او ته یو جری دعوت کړي یو بنگلې لا صاحب خو پرې دا چې بده باندې قسمه خرچه صاحب کړي دا ته شکل وردن نه شو نستا کر ال تدار چې صرف کم شي باندې ته مکلف شوی چې هغه ډوډۍ خوراک دی او ال ته استراحت دی نور وځي کله چې انسان بده کې اون کلی لکه دا دروازه به سو جوړه کړي دا او د تعمیر دې څنګه جوړ کې او دا څنګه جوړ کې طبعا دا سړی د کور مالک په ذهن کې سپک معلومیږي چې لکه د څومره نه دې سړی دی دا مره وخت سره بار د سره جرګه کومه او داس مری د تعمیر او د کوټنه دومره متاثر شو اوس دا یو خبره کې چې لکه دا لرګي د کم ځای راوړل دا فرش د کم ځای راوړل دا څنګه مرمر د کم ځای راوړي دی او دا شی د کم ځای راوړل دا هغه یو کار لره غوښتي چې مهم کاری چې مشورې رب العالمین په دې دنیا کې دغه شان موږ تاسو پیدا کړی دی مهم کار د پاره چې هغه موږ د الله بندګي د حق دنیا جوړول دي کمن شرط بده کې لاندې و د شلکه داسې ورات د کم ځای راوړل او دا بنگلي څنګه دی او د تعمیرات څنګه دی د دې الله په دستورو کې ډېر کمزوري معلوم شو چې داخله ما پیدا کړی سره و چې څومره اوچت همت دی ولر دوی اخته په سبا نشول لکه اقا انسان د کور والا د وجري والا په دماغو کې په دستورو کې پرې وته معلومیږي منګم د الله په نظر کې ډېر سپک معلومیږي ځکه ډېر کمزوري همت دی شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې دنیا کې الله فیصله کوي هغه انسان په همت چې کله د انسان همت اوچتي چې موږ د الله کار
ایاک نعبد الله دمر عاجزی مې رتندې مې طالب ازمکه باندې کې خود او ایاک نستعين خود دمر اوچت همت والے مې دقه سره کوم غواړم بل چل نه اوچت همتونه پیدا کول وکړ دي لوی همت د من چې الله رسول څنګه راځي کو صحابه سره بدا غمونه او تاسو سیرت کتابونه ګورئ د محمد رسول الله سیرت ګورئ چې په هر ځای کې رسول الله دغه ملګری نارینه او زنانه مشران او کشران په دې کیفیت کې او په دې طریقه کې څنګه الله راځي کو دغه همتونه ډېر اوچت و ځکه څنګه الله ورته په دنیا کې د اعلان او زیر راولېګل چې رضی الله عنهم الله ټول صحابهونه راځي دي او دا څنګه عقیده ده اهل سنت والجماعت د شیخ عقیده لري چې د محمد رسول الله څومره ملګری دي صحابه کرام کاغه نارینه دي او کسرانه اغا مشران دي کشرانه ټول جنتین دي او د ټول نظم الله راځي دي د زمونږ دین مشران دي د سره محبت ایمان دي د سره دشمنی او رانه د بیمانی ده بری باندې ترجمه ده غلط کار دي ام سلیم فرمای وې د دنیا مثال سره لکه ته چاله یو شی ورکه بچ دي غواړي او غیر درنه کې تخ پکی کنه خپکی خامخا او واقع انسان ځان سره سوالي شي منه کوي نش عبد الله ابن مسعود فرمای وې موږ ټول په دنیا کې ملمانه یو دغه بنگلې او د تمرینونو د دکانونو د شي لکه سوال الله موږ له سوال باندې راکړي دی موږ له راکړي دی بیرته موږ نه غواړي اې دې مثال په خارج کې داري د فهم د پاره یو سړی د دوه کشران لري واغویله د بازار سمې وراوړل یو له مړه پلاس کې ورکړو بللم لیکن د یو ماشوم لري شماله بیرته راکا غډي روخيري ورته وی شواله پلار وایل نو هغه پلار خو ته نه لي ورته وی بچو تعالی مې راوړل ته درواله خو کدی بل ماشوم له وشاله کرای کا وغیرہ نه ورنه کې ومنډه والی نو د پلار په سره کې لږ خفغان راځي منګه زمنګ مالونه اهل عیال دا ټول زمنګ الله موږ له په سوال راکړي دي عاریه دي موږ سره دغه الله کس موږ نه وغواړي موږ ته په میړانه ویل شي الله دا مال دې راکړي د دغه درواله زمنګ دا بدن دې راکړي د دام درواخلا د الله زمنګ په دې مال کې برکت مچو په دې عمر کې نور هغه ته ضرورت نه لري خو کوم د ځان سره چرته قبض کې بندیم کې ورم نه کې د الله په وړاندې ډېر سپک معلوم شي لکه اقا یو بچي چې د پلار په نظر کې سپک معلوم شو پرې وته رسول الله فرمای و انسان مال نه خرج کوي د الله په دین باندې خرج نه کوي مګر الله مال زیاتي دي ته ویل شي ایمان بالغیب در محمد رسول الله خبر د زمو ته دماغ منیو کني منی من به منو زموږ دماغ د شډيره وړه ده هغه د خبره ظاهري قبض کول نه شي چې لکه 100 روپۍ دی په دې کې د 10 روپۍ ما خرچ کړ دا خو نبی دې څنګه زیاتېږي زموږ نبی ویل دي بس موږ وې زیاتېږي رسول الله ویل چې زیاتېږي موږ موجوده زیاتېږي یو مثال علماء دا ذکر کړی چې درې ورونه وسړې لري یو ورور د شي شکردار سن کدن په حالت کې شي چې لکه ما سره څه کوم کولای شي هیڅ کوم نشم کولای دغه وخت پر اسمو ته روري وا چې وزر باندې د مرګ صادر راځي کار د خپل او کار مخبل لې بل ور لوي چې لکه تم سره څه کولای شي وې دنیا کې مرور وي لیکن تر قبر پورې سامل ګرځوب زکوم اخر به کار خپل لې درې مرور ته وي په دنیا کې مساسر روري وا په دې سخته کې مرورې په قبر کې مرورې په میدان د حشر کې مرورې او جنت کې مرورې دغه انسان به دې درې مرور الله شي او هو افسوس چې اغه نور دواړه ما څومره نازولې دي څومره خوشاله کړي دي او ته مې خپه کړي د دنیا د معلومات د زموږ سره در قبر پورې ځي او بس دغه بنگلې او د زنانه زموږ سره در دې سره کدن پورې دی او بس دغه زموږ مظلوم رور شي هغه زموږ عمل لې د تر قیامت پورې زموږ سره روان دي دا ډېر کم وخت انساني چې د خپل کزو د قشن د دنیا خوشاله کې او د مظلوم رور شي هغه څه عمل دی هغه خپکی دا روح خوشاله ول پکار دی دا قران خوشاله ول پکار دی زموږ سره رور دی وسم داس موږ رور دی او د په قبر کې موږ رور دی او په میدان د حشر کې موږ رور دی او د څه رور دی رسول الله فرمایي چې سفارش قیامت کې کوي او دا به قبلي کی کم سره چې په دنیا کې کم عمل کې دا په قبر کې دغه شی به سره پات کیږي دا یاد ساتئ د محمد رسول الله د حدیث معلومیږي که په قبر کې من کې خدای شو دا قران بس موږ سره ملګرتوب کوي په دې شرط چې موږ د الله د رضا لپاره ویلي دنیا لپاره نه ذکر رسول الله فرمایي وکم انسانان چې د قران په علم باندې د خلکو نه مال وغیره جمع کی د انسان به د جنت بوی مونږ ګوري او محمد رسول الله فرمایي چې کم انسان به قران باندې خوراک وکي په ورځ قیامت باندې به د مخ باندې در پټه وکه مرته پرې دي دی روز سره سم وفا په کار ده د ډېر بن سفیر دی محترم رور سره چې منګي د دنیا د لارې لپاره استعمال کو اق پیراوالو د الله نبی فرمایي د شي وخت براشي مشکات کې حدیث ته روایت عبد الله بن عباس ابن ماجه ته نقل کړی دی اگر کپاغي کې وروي دی عبد الله ابن مغیره ابن ابي برده ابن حجر اسقلاني تقریبا ورته مقبول ویل دی خو لیکن دا مقبول دا من لین الحديث
کچرته مطابق موجود شونه به پاغه باندې استدلال کیدی شي کې کمزوري د الله نبی فرمایي وې د شي خلق وي علم بس دکې او د بادشاہانو خواله برازي کڅوګه ته پوښتنه کې چې لکه تاسو الله علم درکړي په دې باندې عمل کوي ولې د بادشاہانو خواله ورځي وي اصل د بادشاہانو دنیا راټولو د علم ځان سره ساتو رسول الله فرمایي وې دا بر دې بادشاہ بل اچ و نخله مگر ګناه ابو حازم پر باندې عالمو عبد الملک ابن مروان ورته راغی وې چې خبره مالي وایا هغه ته مې ضرورت نشته وې بهم وې دا عمر خو ملک زیات کړي عالم ورته وې دا زما په واس کې نشته وې ګوره به زما خو له مرزه ځخپل کار کوا فضل بن عیاض دا شاه عالم دی هارون رشید ورته خو راغی وې چې ضرورت مالي وایا حاجت خو پیش کوي هیڅ مې نشته وې وې یو حاجت تعالی لرم وې څو وېغه حاجت دا دی چې ګوره به زما خو له مرزه کله چې باروته دی عالم دې خپل خځې ویلې چې ګوره د سورجونه من پنار یو هغه ځان سره پیسې مرا وړي و موږ لرا کول او حلال مال او حدیوا هغه دې قبول نه کړو هارون رشید چې دا خبره وره د بیرته را درنه شو ویل چې دا در واخلې د پردې نه اخوا وی فضل ابن عیاض ورته ویل تعالی مې خبره نه وکړي چې ما حاجت تر ده چې ما خو نور مرزه نو اې دې وجنه د دې قران سره د علم سره ملګرتوب پکار دی د وفا ژوند اهل علم دا فرمای یو اثر کې مدارجي یو بادشاہ چې هغه به یو ځای کې ډېر کیسه مزیدار کور جوړ کړی دی بنگلې دی او تعمیرات په یو چوک کې یو ډېر مزیدار زنانه ودرولې ده چې په دې باندې قسم جوارات او دلته انسانان دي دی بادشاہ دې زنانه لویلې دي چې کم خلک راځي هغه له ما ډوډۍ کړو دعوت مې کړې زما ته پوښتنه درنه کوو خدمت هم کوو ما ورته برابرم کا زما د الله ورته هم خیا خو چې کم خلک صبر یې زیبو جنت باندې اخته شو ځان ورنه کې ما مرته بیان نکي بادشاہ چې دغه څنګه رب العالمین دی خیاسو مجدار کور چې دغه جنت دی د دنیا چې دغه مزیدار کزر چې باغې باندې قسم جوهرات دی او د موږ تاسو هغه انسانان یو موږ دې زنانه ته پوښتنه کو چې الله چرته لري او جنت کم ځای کې د دنیا موږ په خدمت کې لګیږي او د الله رسول موږ لخی خو کوم چرته دې بادشاہ د دعوت لحاظ نه ساتو دا غره تعمیر لحاظ نه ساتو موږ د دې زنانه په دې زیب او جنت باندې اخته شو هغه خو دیاد وته دا ممزان را لکی باج علماء د شي مثال ذکر کړی دی وې دا دنیا د شي لکه دو کماره کزه دا کماره زنه دې کیسه جوړ کړی دی او چرته د خلکو سره هیڅ شروع کې ورته و چې راځز ما دې کور خاله انت بس هر قسمه ضرورت پوره شي لیکن چې کله وردن نه کې دا سړی دوکه کې دروازه بند کی خلک الته کې نولې او دا سړی اوجنه ټوک ټوک کې ایستي اخري دغه دنیا هم د شدا موږ له ځان د شي کې کار کړی دی چې لکه دې خورا شي او کله چې موږ ورشو دم خپل قبضه کې واري نو بیا دروازې را بند کی او د دې چې دا څومره ملګری دی هغه به موږ اوښني یی دې مثال علماء د شي ذکر کړی دی چې ډېر خراب زنانه ده بد شکله او هغه په دې مخبر ډېر کیسه کپڑے روپټي را شولې دي او ځان ډېر ظاهري ډولي معرفي کړي دي موږ له وای چې راځي ډېر ډولي ما خو چې کلم کور له بوجو د خپل مخ را لوچ کی ډېر بد شکلې د دنیا مثال هم دغه شان بد شکل دی عیسی علیه السلام فرمایي دې مثال چې راګره غری ابو با څومره چې سکی سلتن دراولي څومره چې سکی تن دراولي عبد الله بن عمر فرمایي لکه زیړې ما چې غره چې بری کجور باندې پاتې دي اې دې مثال چې لکه خوبه سړی په دې خوب کې ډېر بادشاہ مشي وزیر مشي لیکن چې اوچت شي هیڅ نه خپل بستر باندې پروت د قدرې زموږ بری دماغ کې چکینی قسم مغرورت موږ لراولي چې لکه ته ګوره دومره مال لري او ته دا رقم سړی او ته دای او ته دال خو چې مرګ راشي موږ اوچت کې به هیڅ نه ارمان به کوو نوح علیہ السلام چې تاسو کې دنیا د مثال څنګه لري کې باغ په دې یو ګټه را دنه نشم بل ګټي شو وته یو دروازه باندې رالم به بل وته اې دې مثال په شان د کروندې چې څه کوي عقبه به تعالی بلاس باندې درکې کله دې دنیا کې چرته قرآن او سنت برابر منګه ژوند وکي زمونږ د لپاره الته مزید او چرته ما خژون ونه کې به هم ځم برباد یې دې مثال چې لکه کیسه مزیدار مارو چې هغه ظاهر ډیر عملسي خوې رنگیږي خو چې کله موږ غوته وروړو ځان مونږه کې نو ټک موږ لرکې به موښني الله وي تقي دنیا د آخرت برباد کړه زين دی دا وسلم قران دی دا وسو محمد رسول الله دی دا وسو ارمان به وکي لیکن دنیا ورته خلاص نه لا دې وجه الله د آخرت برباد شنو معنا ده ته دا ذالکم الله اذا تاسو تویما بانکم یقینا تاسو تخصم آیات الله نیولې دي د الله آیاتونه هوزون غب شفا وغرتكم ودوک کړي تاسو لره الحیات الدنیا دي ژوندونه وي فاليوم ننرز نشوتل داخلك من هذا الدين ولا هم نبدا خلق يستعتبون الله دوباره واپس نشي دنیا لا نب طلب د توبې ته وکړي شي توبه وباسي نه پیدا خفغان زایل شي
مختصره واقعه چې موږ به کې څه برته ابو العم بن باعوره بس یو عالم شونکی دنیا غوړه کړه چې ګله دنیا غوړه کړه نو رب العالمین ور باندې عذاب راوسو هغه د عذاب الله تی دنیا کې سپې جوړ کړي د آیات ساتي د علم ډیره اوچته مرتبه راخو چې کله انسان د علم غلط استعمال کوي څنګه الله به سغه وسکیږي کله رب العالمین د شي عالم د خر وي خر اسه بار بسر باندې شابه خدای نور ته پیدا اوچته نه کړه کله محمد رسول الله د عالم به خنزیر وي او کله رب العالمین به د عالم د سپې ویل سپې ورته ولي ویلې سپې په خپل جنس حمله کوي دغه مولا په خپل جنس حمله کوي یو جنس په بل جنس حمله نه کوي خو لیکن مولا په مولا به حمله وکي سپې در به شمنډ راوي خو معمولونه کانه د سوړاندې ورو ورځو هغه باندې خپل بندي کی دم ته به شمنډ رامنډ وي خو معمولونه شاله ورته به جيب کې خو د به غلیش سپېچ هغه ډیره مردار پرته خو چې بل سپېچر تر شي دا غوريږي اېدا په طبيعت کې پیدا مسله پیدا شي بلار باندې رواني سره خطي کله کله ودرېږي دا اوسه خاص اندام هغه بوې کی دم په جامع کې ډېر سپک عمل به کوي او امام تبری مولا فرمایي چې هغه مشکات شریعه دی تاسو محمد رسول الله د امت پر علماو کې سوچ کوي اکثر په دې مرزونه باندې اخته دي نو معنا دا چې کم سړی دین پریدي او دنیا راواخصه الله دا په شان د بلعم دی الله به رسپې جوړ کړي په دنیا کې یا په دنیا کې ذلیل وي هغه کارونه چې هغه بدعت دي هغه بیان کتر شو مونږه تیزه وسدو بس بدعت هغه شی لوري شي چې دغه اصل په قران او سنت کې موجود نه او چاو کې اې دې نږدې طریقه دار انسان که منځ کوي که ذکر کوي که خیرات کوي خیرات کوي دعا کوي بل الکه دا عمل ولې کوي کوي ول قال الله قال رسول دین دی که قال الله قال رسول نه بس دا بيدینی ده هم سره خو پوه شوي بس دا کنيجه مسله ده دوبه وها مبارک حدیث بیان څنګه بیان کړي وبو دی هوا ده کدی شو چې اسمه کو اسمان اول څنګه پیدا شو هغه ان شاء الله ابن کثیر ذکر کړی دی سوره بقره کې مرسم ان شاء الله سوره تحریم کې راځي په هغه باندې تفصیلی خبره کو چې بعد راول زیدو او هغه د بخار ورته کې به د قشن مسله جدا جدا په هغه خبره به وشي د محمد صلی الله علیه وسلم معنا موږ لوکا محمد دا منته توصیف کو خلاصيږي نه د محمد رسول الله توصیف چې موږ څومره کو دا نه خلاصيږي دا ډېر عظیم انسان دی دا چرته بدی کې نه کې رب شانی او رب الاول کې شرط ورځ ورته وټا کو یو شپه ورته وټا کو سار ما کام دی لوډ سپیکر لکه سبب ور اخلاص کو چې دا رقم سړی او دا رقم سړی اخلاص عائشہ به فرمایي چې په کوم مجلس کې محمد رسول الله او د عمر تذکره ونشي د مجلس کې بل خیر وانی شي اې دی وجنه موږ دا وایو داس موږ داوا ده چې په هر مجلس کې محمد رسول الله تذکره وکړ دا شرط کال کې وشپورت انتخابو ما چې باقي کې د خېټه مړ چې بدقه لپاره لګي دیګونه باندې او قالین برابر دی او پرشن او زر ارڅ برابر دي چې وژن به جيب کې ته زر روپیم کې اشاره مولوی شهباره کرایو کور د آباد من وایو چې په هر مجلس کې د رسول الله تذکره ونشي د مجلس کې به خیر مېرو نه خیر په دې کې چې په هر مجلس کې د رسول الله تذکره وشي محمد دا منته توصیف کوه توصیف نه خلاصيږي او محمد دا منه چې هغه ډېر توصیف کړل شو دا الله توصیف کړي دي ملائکه یې کړي دي منګي کوو جنات کې انسانان کې کاني بوټي مسلم کې روایت دي حتی رسول الله فرمایي هغه کاني مال مالون دي چې د نبوت نه مخکې په ما باندې هغه سلام اچولې ونه برده سجده کوله وکانه برده سجده کوله نو به سوال دا وری سجده خدای الله نشو بل چاله جایز نه ده الله نشو بل چاله جایز ده شکل انسان او پیره سجده کوي ارچ د نور مخلوقات دغه کې محمد رسول الله سجده کړی د اعتراض کې نشرت بدرس کې دا ویل شي وو وی په منځ کې ودرېږم ډېر وسوسه مال راځي څو کما خطر قری کې دار چې په منځ په معنا باندې ځم پوهه کا الفاظ باندې سوچ کوا د خپل مذاکره غړه دغه نه مخکې کوم شي چې او دستار چینکړي وغیرہ غلری کا او رب العالمین سره قوي محبت ولرا هغه ایتونه وجه خشوع بارکی لا اله الا الله و اعوذ بالله و امنت بالله و لا حول ولا قوه الا بالله و او د شاقته سره چې الله ما په دې معنی رانشي ځکه تاسو مونږ وښ کېدنه په دې خبره کېږم نو مسلم کې حدیث رسول الله فرمایي ځکه صریح الایمان کوم انسان چې وسوسه ولګي اول په ودس کې چندام دیو کړ دې منځو کدوا چې بده کارونه شي به منځنه راوچت شي رکعت دیو کې ودی نه کې چې بده کارونه شي نه به رکعت طلاق کې راګیر کی چې بده کارونه شي به الله مبارکي د شي خبرې سره به دماغ کې واجو چې هغه تذکرہ څنګه نشي کولای رسول الله فرمایي دا پر سړي کې ایمان دی خپکیږي ایمان شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي سړي په آباد کور کې دی رکی ګوران ګاندر کې خونه دی رکیږي پتا کې ایمان ته خپګان په دې مکو خلا اله الا الله وایا اسی مسله دار شي کله په حالت د هیڅ کې نو مخکې اندام دا خو شریعت منع کړی دی نفاس او هیڅ امام بخاری شیخ الاسلام تیمه فرمایي دی یو حکم دی ورس اندام خو په اتفاق دا ټول علماء سره اسلام منع کړی چې غیر به سړی راتنګ نه کوي لیکن د ورس اندام او د مخکې اندام بل ځکه سړی خپل ضرورت پر کول شي کنه احیاء العلوم کې امام غزالی د غیر جواز فتوا ورکړی دا لیکن نور علما دا خبره ذکر کوي چې د مسلمان سړي د منی ډیره قیمتي را پکار دا چې د بیزه زین شي صبر ته وکړه
صبر چې وکړي څنګه الله تعالی ان شاء الله چې بده کې ډېر برکتونه واچي او ان الله مع الصابرین به کباج انسانان دا چې موږ خوښ شهونه ډېر انتهي چې تر موږ صبر کول نه شو وغیرہ دغه به کته طریقه دا رسول الله فرمایي مشکات کې حدیث روزه نشه شکر د روزه ونه ول امید دار چې امر شهوت کنټرول شي ام تعالی الله اجر درکې لیکن که مخکې ورس اندام نه پدې خو په بل ځای کې انسان ضرورت پوره کې سو منعت بنې خو لیکن علماء دا خبر ذکر کړی دا چې دا زنانه دا ستاسو د ژوند ملګری دی همیشه ملګری دی انسان به په دې وخت کې صبر وکړي تر څو د امني ځای نشي صبر پکار دی چې پکار دی صبر د انسانو کې او صبر به دې کې راځي چې مجاهده پکار ده ابن قیم فرمایي لک زور غواړي دا صبر به ټول مر خیرونه دی الله رب عزت موږ تاسو په قران او سنت باندې بصیرت را نصیب کړي د ادګه په جمعات کې د مازیګر منځنه وروسته شیخ صاحب مشال سیرت درس شروع کړی دی ان شاء الله چرچ هم پورز باندې به اختتامي پروګرام ملګرو سره رابطه جاری وسدو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین